محترم حاضرینو د محرم الحرام میاشت مبارک روانه ده. غالبا د اسلامی کال اولنۍ میاشت بلل کیږي. اسلامی کال عام طور دا 12 میاشتې راځي. د دې اولنۍ او ابتدا چې شروع کیږي دا د محرم د میاشتې څخه شروع کیږي او د دې انتها او پای چې راځي دا د ذوالحجې پر میاشت باندې راځي. الله تعالی کال کې 12 میاشتې پیدا کړې دي او دا یې هغه وخت کې پیدا کړې دي یوم خلق السماوات والارض چې مځکې پیدا کېدلې، اسمانونه پیدا کېدل، کائنات پیدا کېدل. د هغې سره سره الله تعالی د دې میاشتو وجود هم د دنیا کې پیدا کړی دی. نو عام طور الله تعالی په کال کې 12 میاشتې پیدا کړې دي. لیکن د 12 میاشتو کې الله تعالی بعضو میاشتو ته ډېر زیات حرمت، عزت، احترام او قدر ورکړی دی چې هغه حرمت او قدر او احترام الله تعالی په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتو ته ورکړی دی. هغه 4 میاشتې 3 دانې متصلې دي. ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی او یوه میاشت د دوی څخه جلا ده چې هغه رجب المرجب میاشت ده. په دې 12 میاشتو کې بیا الله تعالی دغه 4 میاشتو ته ډېر زیات قدر او احترام ورکړی دی. د حضرت آدم علیه السلام سونه سے در دې اخرنی امت پورې چې څومره انبیا راغلي دي پر دې انبیاو باندې څومره آسماني شریعتونه راغلي دي د دغه 4 میاشتو احترام دا په ټولو آسماني شریعتو کې ثابت دی. د هر نبی په شریعت کې، په هر آسماني شریعت کې دې 4 میاشتو ته د قدر په عزت، د احترام په عزت، د حرمت په نیت او د عظمت په نیت باندې قتل کېدل. په ټولو شریعتو کې دا حکم. نه په هغه 4 محترمو میاشتو کې یوه د 20 میاشته د محرم روانه ده او دې میاشتې ته الله تعالی ډېر حرمت ورکړی دی او ډېر عزت یې ورکړی دی. د دې حرمت او عزت دا معنا چې دې میاشته کې الله تعالی عبادت ته ډېر قبولیت ورکوي او دې میاشته کې الله تعالی پر عبادت باندې انسان ته ډېر اجر او ثواب ورکوي او د دې میاشتې عبادت د الله تعالی په حضور کې ډېر ژر قبولیت ته ځان رسوي. نو که دې میاشته کې سړی عبادت وکړي، که په دې میاشته کې سړی نیک اعمال وکړي او که په دې میاشته کې سړی د ګناهو څخه د خپل ځان حفاظت وکړي، دا د الله تعالی په حضور کې ډېر مقبول عمل بلل کېږي. مخکینی امتو کې د دې میاشتې دومره زیات قدر او احترام ولو چې دې ته اشهر حرم ویل کېدل. په دې کې هر عمل چې در دې حده پورې چې په دې کې قتل و قتال کول، په دې کې جنگ او معرکه کول او په دې کې د جهاد په شکل باندې جهاد او مقابله کول حرام، چې نه به په دې کې قتل و قتال کېږي، نه به په دې کې جنگ او معرکه کېږي او نه به په دې کې جهاد او د کفارو سره مقابله کېږي. د هغې وجه دا وله چې دې میاشتو ته الله تعالی ډېر احترام ورکړی او په دې خاطر چې د دې میاشتې هغه حرمت او احترام پر خپل ځای باندې پاته سي. چې کله د پیغمبر علیه السلام دین مبارک د دنیا ته رالی نو د پیغمبر علیه السلام په دین مبارک هم د هغې میاشتو هغه قدر او احترام پر خپل ځای باندې پاته چې دې کې عبادت ډېر زیات قبولیت لري او دې کې نیک اعمال ډېر زیات اجر و ثواب لري او دې کې دا ګناه څخه د خپل ځان په حفاظت کې الله تعالی ډېر زیات فضیلت اچوي. لیکن هغې حکم چې د جنګ او د جدال حکم او د جهاد او د معرکې حکم ولو، الله تعالی دې میاشته کې په دې شریعت کې هغه منسوخه کوي. بلکې دې میاشته کې الله تعالی مسلمانانو ته د جهاد حکم کوي او دې میاشته کې مسلمانانو ته د معرکو حکم کوي او دې میاشته کې مسلمانانو ته د خپلو مقابلینو د کفارو سره د جهادو حکم کوي. بلکې زه خدا وایم چې که سړی پر اسلامي تاریخ باندې نظر واچوي چې مسلمانانو ته الله تعالی عظیمي فتوحات ورکړي دي او مسلمانانو ته الله تعالی ډېر بری او کامیابی ورکړي دي، د هغې اصلي محل او د هغې اصلي ضمانت دغه میاشتې راغلي دي. لکه نن سبا موږ او تاسو د دې شاهدین یو چې مسلمانانو مجاهدینو ته الله تعالی کم فتوحات ورکو، هغې ته کم نصرت او کم کامیابي ور نصیب کړه، هغې هم د دې میاشتو برکت او دا میاشتو کې روانه ده. نو ځکه دې میاشتو کې نیک اعمال کول او دې میاشتو کې عبادات کول
کچیر یو سړی ته الله تعالی د نیکو اعمالو د عباداتو توفیق په دې میاشت کې ورکړي نو بیا خو د الله تعالی دربار کې ډېر غټ امید او تمه داسته چې نورو اتو میاشتو کې به هم الله تعالی د بنده ته د عباداتو د نیکو اعمالو توفیق ورنصیب کړي او کدی میاشت کې الله تعالی د انسان زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کړي او انسان د خپل زندګۍ د ګناهونو څخه حفاظت وکړي نو بیا د الله تعالی په دربار کې ډېر لو تم او امید داسته چې الله تعالی به د کال نور میاشتیم د ګناهونو څخه حفاظت په نصیب کړي نو ځکه دا میاشت ډېره محترمه میاشت ده او دا میاشت ډېره د قدر او د عزت میاشت ده او دا ډېره قابله د احترام میاشت ده اسی خو دې میاشتو کې دې میاشتې مکمل ته الله تعالی قدر او احترام ورکړی دی لیکن دی میاشت کې یو خاص ورځ راځي چې هغې ته په عرف کې د عاشورې ورځ وایي عاشورې د 10 څه دی او 10 دا لسمې ته ویل کېږي چې د دې میاشتې د لسم ورځ ده او د عاشورې ورځ بلل کېږي نو اسې خو ما درته ویل دې میاشت ته په ټوله کال کې قدر ورکړی دی لیکن د عاشورې ورځې ته په دې میاشت کې بیا الله تعالی داسې حیثیت ورکړی دی لکه د انسان په زړه کې چې د انسان په جسد او بدن کې چې زړه کم حیثیت لري د عاشورې ورځ بیا د محرم په میاشت کې هغه قدر او عظمت لري لکه زړه د ټولو اندامونو سردار دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې بدن کې یو ټوکړه د هغه زړه دی اذا صلحت الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي القلب دې بدن کې الله تعالی یو داسې اندام پیدا کړی دی کچيري هغه اندام کې اصلاح را الله تعالی ټول بدن کې اصلاح راولي او که په دې بدن په دې ټوټه کې په دې اندام کې فساد را الله تعالی په ټول بدن کې فساد راولي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي هغه ټوټه د زړه ټوکړه ده چې کله زړه کې اصلاح راله ټول بدن به پر نیکی باندې رواني او که په زړه کې فساد راله ټول بدن به پر خرابي باندې رواني نو د عاشورې ورځ د محرم د پاره د محرم د میاشتې د پاره دا بالکل د زړه حیثیت لري که د عاشورې ورځ انسان په عبادت کې تیر کی که د عاشورې ورځ انسان په نیکو اعمالو کې تیر کی بیا دا ټول میاشت الله تعالی په عبادت او په نیکو اعمالو کې ورشماري لیکن خدا نه خواسته که د عاشورې په ورځ باندې د انسان سره خرابي رااله او د انسان په اعمالو کې فساد رااله او انسان په ناروا او په نافرمانی کې مبتلا سلو بیا ټول میاشت داسې د لکه پر سړی چې په غلطو او خرابو اعمالو کې تیر شي او علماء لیکلي د دې ته عاشوره وایي عاشوره د 10 څه دی 10 معنی لسمه او ډیرو علماء دا لیکلي دي چې دې ته عاشوره ولي وایي ځکه الله تعالی په دې ورځ باندې خاص لسو انبیاو ته لس فضیلتونه ورنصیب کړي دي او لسو ته 10 او عاشوره وایي نو ځکه دې ورځ کې دې ته د هغې لسو فضیلتو په خاطر باندې عاشوره وایي حضرت آدم علیه السلام د ټول انسانیت پلار دی حضرت آدم علیه السلام اولنې د انسانیت او د انبیاو سره اولنې نبی دی الله تعالی جنت کی زندگی ور کړی ده لیکن د یو خاص درخت د خوراک سره الله تعالی منع کړی دی او شیطان حضرت آدم علیه السلام ته وسوسه په دماغ کې وراچي او شیطان د زنانې په ذریعہ باندې حضرت آدم علیه السلام د هغې درخت په خوراک کې مبتلا کړي نو الله تعالی حضرت آدم علیه السلام دا د جنتونو سره باس او حضرت آدم علیه السلام 300 کال ګرځي سرګردانه حضرت آدم علیه السلام پر بیت الله باندې 10 ځله فیدل حج کوي حضرت آدم علیه السلام دومره وشکې تویوي چې د مځکې پر مخ د انسانیت څومره وشکې توی سوي دي علماء لیکلي دي چې 9 حصې د آدم علیه السلام دی 1 حصه د ټول انسانیت وشکې لیکن الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام توبه قبلای نو علماء لیکلي دي چې د آدم علیه السلام توبه الله تعالی د عاشورې په ورځ باندې نو اولنې نبی چې الله تعالی د هغې سره لوړه درجه ورکړه هغه د توبې قبولیت هغې هم د عاشورې ورځ وله حضرت آدم علیه السلام په اولاده کې دویم نبی چې راغلی دی حضرت ادریس علیه السلام راغلی دی حضرت ادریس علیه السلام الله تعالی ژوندی په اسمانو کې ساتلی دی قرآن کریم وایي ورفعناه مکانا علیا او زموږ مفسرین دا لیکي ادریس علیه السلام په 4 اسمان کې
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه په څلورم اسمان باندې د ادریس علیه السلام سره ملاقات شوی دی. حضرت ادریس علیه الصلاۃ والسلام د یو فرشته سره دوستی رااله د یو ملایکی سره، نو هغه ته وایي چې زما زندگی به څومره پر دې مځکه پاتې، هغه ورته د زندگی او د ژوند او د مرګ تصرف زما په لاس کې نه دی، زما دوست حضرت اسرائیل علیه السلام دی، دا د هغې په لاس کې دی. ورته درځه زه دې لږ ورپورته کم حضرت اسرائیل علیه السلام څخه به ستا د زندگی معلومات. حضرت ادریس علیه السلام چې هغه فرشتې واخیستی څلورم اسمان ته چې رساوی، د هغې خوا حضرت اسرائیل علیه السلام په مخه ورغلی. حضرت اسرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې د حضرت ادریس علیه السلام به د زندگی څومره وخت پاتې وي، هغه ورته زه د ادریس علیه السلام د روح اخیستلو دپاره را روان سوی. نو هغه ملایکې ورته وایي چې ادریس علیه السلام خود دغه دی، او حضرت اسرائیل علیه السلام په هغې اسمان کې د ادریس علیه السلام روح اخی، او د هغې څه وروسته الله تعالی ادریس علیه السلام ته برته ژوند ورکوي. نو څوک یې په جنت کې د ادریس علیه السلام زندگی تیریږي، څوک یې په څلورم اسمان کې چې په کومه ورځ باندې حضرت اسرائیل علیه السلام د ادریس علیه السلام روح واخیستی او ادریس علیه السلام ته الله برته زندگی په څلورم اسمان کې ورکړه. دام د عاشورې ورځ، دام د محرم لسمه ورځ او دا د دې میاشتې فضیلت. حضرت نوح علیه السلام د قوم په مقابله کې راغلی، او قوم چې هغې باندې ایمان نه راوړی، نو حضرت نوح علیه السلام د خولې څخه شراوته ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله یو کافر د مځکې پر مخ مه پرېږده. الله تعالی ورته وصنع الفلک باعیننا، ته یو کښتۍ جوړه که زموږ په نګراني کې موږ یې درښیو. حضرت نوح علیه السلام کښتۍ باندې کار روان کړي، او ډېر کافران چې به کله پر دې باندې تېرېدو چې نوح دلته پر دې مځکه موږ د تندې مرو یو غړپ اوبه پیدا کولی نه سو، او ته پر دې مځکه باندې کښتۍ جوړی او دلته به دریابونه راځي او موږ به په کښتۍ کې سپاري. نو هغې به په ده باندې ډېر فسخانونه ول او ډېره استهزا به کوله. حضرت نوح علیه السلام کښتۍ جوړه کله، الله تعالی چې کومې علامې د اوبو ورته ټاکلې وې، هغه اوبه د کورو د تنرونو سره وغورځېدلې، هغه اوبه د اسمانه سره شوسولې، او 6 میاشتې مکمل د مځکې ټوله مخ اوبه ونیوی. حضرت نوح علیه السلام د چند کسانو سره، د چند حیوانانو سره، د چند مرغانو سره، د هرې نوعې صدوت به ورسره و، او د هغه سره په دې کښتۍ کې الله تعالی حفاظت ول ورکوي، او 6 میاشتې په اوبو پر سر ګرځېده. د دغه کښتۍ سما سوا که حیوانانو، که انسانانو، که مرغانو، که ژوندی مخلوق دا د مځکې پر مخ هېڅوک پاته نه. او واستوت علی الجودی، 6 میاشتې بعد د حضرت نوح علیه السلام کښتۍ پر جودي غره باندې ودرېدله، او چې په کومه ورځ باندې د حضرت نوح علیه السلام کښتۍ پر جودي غره باندې درېدله، دا ورځ هم غالبا د عاشورې ورځ وله. نو حضرت ادریس علیه السلام ته خلاصون هم الله په دې ورځ ورکړي، حضرت نوح علیه السلام ته الله خلاصون هم په دې ورځ باندې ورکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی د یو بت پرست کورنۍ، د یو بت پرست ښار، د یو بت پرست حاکم په مقابل کې زندگی ورکړه. د حضرت ابراهیم علیه السلام چې په کومه ورځ په کور کې پیدا کېږي، دام د عاشورې ورځ، او چې کله ځوان سو الله تعالی په ټولو انبیاو کې د خلیل الله لقب ورکړي، د خلیل الله د لقب ورځ هم د عاشورې ورځ وه. او چې ابراهیم علیه السلام کومه ورځ د نمرود اور ته ورغوټس، او هغې اور الله تعالی پر هغې باندې ګلې ګلزار کړي، نو هغې هم د عاشورې ورځ وه. حضرت ابراهیم علیه السلام څخه وروسته حضرت داود علیه السلام یو فیصله وکړه، د یو سړي پسونه د بل په کش کې ولوېدل، او هغه کشت یې ټوله پایماله و ختم کړي. فیصله حضرت داود علیه السلام ته راله. حضرت داود علیه السلام ورته ویل چې بس پسونه و مالک د کشت ورکه، او د پسو مالک ته ویل چې ته فارغ شوې. لیکن چې د باندې راوتل حضرت سلیمان علیه السلام ورته وایي چې څنګه فیصله یې وکړه، ورته داود علیه السلام خو داسې فیصله وکړه، داود علیه السلام پلار سلیمان علیه السلام بچی دی. نو سلیمان علیه السلام ورته ویل زه په دې فیصله کې بدلون کوم، هغه دا دی چې د پسو والا دې راځي، د کشت والا په مځکه دې خواري وکاږي، او دا خپل پسونه دې د کشت والا ته ورکړي، هغه دې تر دې وخته د دې د شیدو څه، د دې د بچانو څه، د دې د وړیو، د دې څه ټوله نه په اخلي، او چې کله د کشت والا کشت برابر سو، نو دی خپل پسونه برته هغه ته ورکړي، کشت یې د هغو په حواله کړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام چې کومه فیصله وکړه هغه ناسخه وله، او داود علیه السلام چې کومه فیصله وکړه هغه منسوخه وله. د دواړو فیصلې په اجتهاد باندې ولې، لیکن داود علیه السلام د خپله فیصله کې چونکې اجتهادي غلطي وله،
لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین هغه ډېر مقرب انسانانو د هغې معمولی غلطي نه برداشتېدله نو د الله تعالی حضور ته توبې وکړې توبه الله تعالی د عاشورې په ورځ باندې قبوله کړه. د دې څه وروسته چې حضرت عیسی علیه السلام چې الله تعالی اسمانونو ته پورته کوي او قوم قتل کاوه او قوم دا ویل چې موږ دې پر صلیب باندې قتل کوو لیکن الله ورته ما قتلوه و ما صلبوه نه قتل کې نه صلیب کې نه پنسه کې حضرت عیسی علیه السلام چې الله اسمانو ته ځینې پورته کوي هم د عاشورې ورځ. حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون په مقابل کې ودرېدی او د فرعون په مقابل کې د ځینې ولاړې سمندر ته ودرېدی دریاب ته ودرېدی دریای نیل ته ودرېدی چې په کوم ورځ باندې دریای نیل الله تعالی د ته 12 لارې کړې او د ته د فرعونیانو څخه نجات ورکړي دام د عاشورې ورځ او چې په کوم ورځ باندې په دغه ورځ باندې فرعون الله تعالی په دریای نیل کې غرق کړ دام د عاشورې ورځ او دغه رقم د دې سورسته حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تعالی ډېر لوی بادشاهت پر مځکه باندې ورکړي چې دغه امر به پر هواو باندې چلے دی رواحها شهرا و قرآن کې راځي چې سهار به در غرمې تګ وکړي د یوې میاشتې تګ یې کوئ ماپښین چې به در مازدیګر وکړي د یوې میاشتې تګ یې کوئ هغه عظیم سلطنت چې حضرت سلیمان علیه السلام ته الله ورکړي د عاشورې ورځ او روایت کې راځي چې د انسانیت ته چې الله تعالی د رحمت په شکل د پیغمبر علیه السلام وجود ورکړي په بعض روایت کې د پیغمبر علیه السلام د پیدایش ورځ هم د عاشورې ورځ شوې ما درته ویل چې دې میاشت ته د عاشورې میاشت دې ورځې ته د عاشورې ورځ ویل کېږي د هغې وجه دا ده چې الله تعالی په دې ورځو کې لسو انبیاو ته داسې خصوصیات داسې لوړې مرتبې او داسې مقامات د دې ورځې په خاطر په دې ورځ کې ورکړي دي چې په کال 12 میاشتې کې بیا هغه خصوصیات د انبیاو نه دي په نصیب سوي او عاشوره چونکې د 10 څه ده هغه خصوصیات لس خصوصیات دي نو د هغې خصوصیاتو په وجه باندې بعضې خلک وایي چې دا ورځې ته خلک عاشوره وایي بعضې نور علما بیا لیکي چې نه عاشوره په بله وجه باندې ورته وایي دې امت ته الله تعالی څه خصوصیات ورکړي دي په هغې ټولو خصوصیاتو کې لسم خصوصیت هغه د دغه ورځې و چې الله تعالی دا ورځ دې امت ته ور نصیب کړه نو لسم ته عاشوره ویل کېږي نو ځکه دا ورځ د عاشورې ده دې امت اولنۍ خصوصیت الله تعالی د رجب میاشت ته ورکړي چې موږ او تاسو د خدای تعالی میاشت ده چې هغه ډېره د عزت میاشته ده ډېره د عبادت میاشته ده او د الله تعالی په حضور کې ډېره د عزت او د اکرام میاشته ده پیغمبر علیه السلام به اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان یا الله په رجب او په شعبان کې ماته برکت راواچو او د رجب د میاشتې فضیلت پر نور میاشتو باندې الله تعالی دومره کړی دی لکه د پیغمبر علیه السلام د امت فضیلت چې پر ټولو امتونو دی او د رجب څخه وروسته الله تعالی دې امت ته د شعبان میاشته ورکړه چې هغې کې الله تعالی د روان کال د ټولو فیصلې کوي او دام ډیره د عزت میاشته ده ځکه پیغمبر علیه السلام دې میاشته کې برکت غوښتی دی او د شعبان د میاشتې فضیلت پر نورو میاشتو باندې داسې دی لکه دا د امت فضیلت چې پر نورو لکه د پیغمبر علیه السلام فضیلت چې پر نورو انبیاو باندې څومره دی او دې امت الله تعالی د روژې میاشته ورکړه چې نفلي عبادت الله تعالی په فرضي باندې ورشماري فرضي یو په اویا باندې ورشماري هغې د رمضان المبارک د میاشتې برکت او د رمضان المبارک د میاشتې فضیلت پر نور میاشتو باندې الله تعالی داسې ګرځولی دی لکه خپل فضیلت چې پر ټولو مخلوق باندې څومره دی لکه د الله د ذات فضیلت چې پر ټولو مخلوق باندې څومره دی او دې میاشته کې الله تعالی د لیلة القدر فضیلت ورکړی دی لیلة القدر خیر من 1000 شهر او دې میاشته کې الله تعالی د کشنی اختر او د لوی اختر د ورځې فضیلت چې الله تعالی ورته زما د په خپل عزت او جلال قسمی د عیدګاه په میدان کې ستاسو ټول حسنات ستاسو ټول ګناهونه به په نیکۍ در بدلوم او دې میاشته ته الله تعالی د ذوالحجې مبارکې میاشتې ورکړي دي چې د هرې ورځې د ثواب هغه د روژې مبارکې د ورځې سره برابر دی او د هرې شپې ثواب د لیلة القدر سره برابر دی او دې میاشتې ته الله تعالی د عرفات ورځ ورکړې ده چې الله تعالی د عرفات په میدان کې چې کوم څوک حاضر سي هغه داسې دی لکه د مور څه چې پیدا سي او دې میاشتې ته الله تعالی د قربانۍ ورځ ولا ورکړې ده چې د هر بیشته په عوض کې الله تعالی د هغې په عملنامه کې یو نیکي لیکي
او لسم ورځ الله تعالی دې ته د عاشورې ورځ ورکړې ده چې کچېرې الله تعالی په دې ورځ کې یو چاته د یوې روژې توفیق ولا ورکړي الله تعالی د دې روژې په ذریعه د هغې د یو کال ګناهونه ورمعافوي. نو بعضې خلک بیا وایي چې نه عاشوره په دې وجه باندې ورته وایي چې دې امت کې الله تعالی لس خصوصیات راوستلي دي او دې امت الله تعالی لس د فضیلت امور ور نصیب کړي دي او په هغوی کې لسم د عاشورې ورځ ده. نو عاشوره لسم ته ویل کېږي نو ځکه دې ورځ ته د عاشورې وایي. نو ما درته ویل د دې ورځې حیثیت په دې ټوله میاشت کې دا داسې دی لکه د زړه حیثیت په ټوله بدن کې. نو د ټولو څه مخکې که چیرې انسان ته الله تعالی د نیکو اعمالو توفیق ولا ورکړي دې میاشت کې روژه نیول دې ورځ کې د عاشورې روژه نیول ځکه مخکې چې څومره ادیان راغلي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه مخکې هغې ټولو باندې د عاشورې د ورځې روژه فرض وله. او چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ابتدا کې راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دا نیوله علی سبیل الفرض پیغمبر علیه السلام د روژه فرض بلله. لیکن چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې الله تعالی د رمضان د میاشتې د روژې روژې فرض کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابو ته ویل چې د دغه ورځې روژه اوس پر تاسو باندې فرض کولی نسم لیکن ستاسو دپاره د فضیلت او د لوی ثواب ذریعه ده کې تاسو ونسئ. صحابه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا ویحکمنا ویتعاهدنا بصوم یوم عاشورا. پیغمبر علیه السلام به موږ ته امر کاوه موږ ته به حکم کاوه او موږ به پر دې باندې باعثه کول چې تاسو د عاشورې د ورځې روژه نسئ. فاذا فرض رمضان چې کله د روژې میاشته فرض وله نو بیا خو لم یأمرنا ولم یحثنا ولم یتعاهدنا علیه بیا به پیغمبر علیه السلام موږ نه امر کول بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته ډېر ترغیب نه راکاوه او موږ به علی سبیل الفرض دې ته نه مجبوره کول چې دا روژه اوس ونیسئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغلی د مدینې منورې یهودو به د عاشورې د ورځې روژه نیوله چې کله هغې روژه نیوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو ولې دا روژه نسئ. هغې به ورته ویل چې موږ یې ځکه نسو چې په دې ورځ حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په دریای نیل کې لار ورکړې ده او د عاشورې په ورځ باندې الله تعالی د یو لوی جابر چې فرعون دی د هغې څخه الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته نجات ورکړی دی او حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د هغې په شکرانه کې په دې ورځ باندې روژه نیولې ده. نو موږ د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په اتباع کې روژه نسو. نو یهودو په مدینه کې پیغمبر علیه السلام ته داسې ویل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې کله تاسو د حضرت موسی علیه السلام اتباع کوئ نحن احق منکم باتباع موسی موږ د حضرت موسی علیه السلام په اتباع کې درته ډېر حقدار یو نو ځکه موږ هم د حضرت موسی علیه السلام په اتباع کې د دې ورځې روژه نسو. نو بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ورځې روژه نیوله او دا غالبا نم کال د هجرت و چې پیغمبر علیه السلام روژه ونیوله د عاشورې د ورځې. چې کله څو ورځې تېرې سوې صحابه او دستي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویل ورته ویل د الله رسوله یهود خو د دې ورځې تعظیم کوي او د دې ورځې ډېر قدر لري او د دې ورځې ډېر احترام لري او د دې ورځې ډېر عزت لري او موږ که چیرې د دې ورځې روژه ونسو او د دې ورځې قدر او احترام ولرو نو داسې نه وي چې زموږ مشابهت د یهودو سره رانسي او موږ د یهودو په تقلید کې رانسو موږ د یهودو په اتباع کې رانسو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل صحابو ته ویل ورځ خو ډېره مبارکه ده روژه خو به نسو لیکن که در روانه کاله پورې الله تعالی ما ته زندگی راکله صرف د یهودو د مشابهت د ختمېدو په خاطر به زه په دې ورځ د یوې بجې 2 ورځې روژه نسم. اصل ورځ خو لسم ده یا به زه نم ورسره ملګری کوم نو نم لسم به روژه نسم یا اصل ورځ خو لسم ده زه به 11 ورسره ملګری کوم لسم 11 به روژه نسم په دې خاطر باندې چې د یهودو مخالفت راسي. لیکن چې روان کال رسېدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ربیع الاول کې وفات سو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی را روان کال در عاشورې پورې نه ورسېدله. ځکه علماو دا لیکلي دي چې کله سړي ته الله تعالی همت ورکړي او سړي په زړه کې د عبادت شوق او د افضل ورځو د عبادت پیدا کولو یو جذبه ولري نو په دې ورځ کې روژه نیول او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امر او په طریقه باندې 2 دانې پوره کول یا د نمو د لسم دا سره نیول یا د لسمو د 11 دا نیول په دې خاطر چې د یهودو مخالفت راسي. نو ځکه یوه روژه بعض علماو مکروه تنزیهي لیکلې ده او یوه روژه بعض علماو خلاف اولا لیکلې ده.
لیکن که د یو سړي په همت کې کمی، یو سړی پر ځان باندې بوج او تکلیف نسی راوستلی، نو چې سړی د دې روژې څخه محرومه کېږي، در هغه محرومه کېدو د دپاره خیر دا دی د یوې ورځې روژه هم نیولی شي. د دې بجای چې سړی بالکل د عبادت څخه محرومه سي او د دې روژې د ثواب څخه محرومه سي، نو که چیرې بیا یوه روژه سړی ونسي، یوه روژه هم د سړي دپاره کفایت کولی شي. تاسو ګورئ د پیغمبر علیه صلات وسلام عجیبه د احتیاطه ډک دین دی. پیغمبر علیه صلات وسلام یوه روژه په دې وجه باندې نه نسي چې د یوې روژې په نیولو کې د یهودو سره مشابهت راسي، حالانکه روژه عبادت دی، د دوی په دین کې هم عبادت دی، زموږ په دین کې هم عبادت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام په دینی امورو کې د یهودو سره مشابهت نه خوښوي، بلکې د یهودو د هر عمل څخه نفرت کول، د هغې د هر عمل څخه ځان کتل او د هغې د هر عمل څخه ځان لرې کول. نو په دې خاطر پیغمبر علیه السلام ورته وایي زه به د یوې روژې بجای بیا دوې روژې نسم چې د دوی د دې عمل څخه زموږ لرېوالی راسي. حالانکه زموږ په دین کې دې ته کتل کېږي، زموږ په دین کې بهترین فطرت او بهترینه طریقه دا ده چې د نورو قومونو مشابهت سړی په خپل دین کې او په هغې کې ځان نه راولي او خپله زندګي د هغې په مشابهت کې نه راولي. ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر علیه صلات وسلام د دین په امورو کې د هغې مشابهت نه خوښوي، نو په عام پیشین کې چې یو نوجوان د یهودو مشابهت کوي، د هغې به څه زندګي؟ یا په لباس کې زه د یهودو مشابهت کوم، زما نیکټایي ده او زما پتلون دی، حالانکه دا اسلامي لباس نه دی، دا د یهودو لباس دی. یا پر دې خپل مبارک سنت ژیره باندې خریلو، پر دې مسلو کې زه خپل اسلامي وضع او قطع پرېږدم او د یهودو مشابهت کوم. یا مثلا د سر په ویښتانو کې زه د یهودو غوندې خپل بال او ویښتان جوړوم، چې پیغمبر علیه صلات وسلام په دین کې د یهودو مشابهت نه خوښوي او ته په پیشین او په لباس او په دې ترتیباتو کې د یهودو مخالفت، د یهودو مشابهت کوي، بیا خو دا ډېر سختترین او بدترین وعید دی چې په خدای قسم د هغې په اورېدلو باندې د سړي زړه ورځي چې پیغمبر علیه السلام وایي من تشبه بقوم فهو منهم، چې کوم څوک د کوم قوم سره په لباس کې مشابهت کوي، په سر کې مشابهت ورسره کوي، په ژیره کې مشابهت ورسره کوي او په زندګي او په وضع او قطع کې مشابهت ورکوي سره کوي، د قیامت په میدان کې بیا په هغې کې راپورته کېږي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې دا زما د سنتو مخالفت دی او فلیس منا فلیس من دیننا فلیس من سنتنا، زما په دین کې نه، زما په سنت کې نه، زما په طریقه باندې هغه سړی نه. حالانکه د یهودو مخالفت په لباس کې کول او په سر کې کول او په چهره او په ژیره کې کول په خدای قسم دومره خطرناک عمل دی چې دا هغې ګناه ده چې دا دایمة الوجود ګناه ده، چې سړی د یهودو لباس اغوندي او دا دته خوند وله ورکوي چې در څو پورې دا لباس پر بدن باندې کدی ویښ دی، کدی بیده دی، کدی آرام دی، کدی نه دی آرام، کدی په هر عبادت کې دی، کدی په لمانځه دی، په ګناه کې مبتلا دی. سړی په ژیره کې د یهودو مشابهت کوي، سړی د سر په ویښتانو کې د یهودو مشابهت کوي، دا هغې خطرناکه ګناه ده چې د انسان د ګناه میټر مسلسل روان دی. کدی پر لمانځه ولاړ دی هم یې د ګناه میټر روان دی، کدی په حج کې د بیت الله طواف کوي هم یې د ګناه میټر روان دی، او کدی په آرامه باندې بیده دی، په څه باندې خبر نه دی، هم یې د ګناه میټر روان دی. او مسلسل چې د انسان د ګناه میټر رواني، هغې میټر بیا د انسان عملنامه د ګناه څخه ډېره ژر لبریز او ډکه ګرځي. ځکه یو ثواب خدا دی چې دې ورځو کې که سړي ته الله تعالی همت ورکړي، نو دې ورځو کې یوه روژه نیول، دوې روژې نیول، یا نمو لسم نیول یا لسمو یولسم نیول. حضرت فقیه ابولیث سمرقندي د حضرت عبدالله بن عباس په حواله یو حدیث را نقل کوي، که چیرې یو چاته الله تعالی د عاشورې د ورځې د روژې توفیق وله ورکوي، پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الله تعالی د 10,000 فرشتو عبادت د په عملنامه کې لیکي. که یو چاته الله تعالی د عاشورې د ورځې عبادت ور نصیب کوي، الله تعالی د 10,000 حاجانو د عمرو ولا ثواب د عملنامه کې لیکي، او الله تعالی د بېشماره شهیدانو مجاهدینو اجر د دې سړي عملنامه کې لیکي. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د عاشورې ورځ ډېره د احترام ورځ ده. که چیرې د یو غریب پر سر باندې، د یو یتیم پر سر سړی لاس تېر کړي، د هغې مرسته وکړي، د هغې کومک وکړي، د هغې پر بدن چې څومره ویښتان دي د هغې مطابق الله تعالی ده ته په جنت کې درجات ورکړي. او د عاشورې په ورځ باندې که سړی د یو مسلمان دپاره د روژه مات بندوبست وکړي، صرف د هغې روژه ورماته که په یوه کجوره په یوه خورما باندې، په یو ګیلاس اوبو باندې، په یو غړپ شلومبو باندې،
لا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الله تعالی دومره ثواب ورکړي لکه دی چې د پیغمبر ټول امت ته په ماډن نس باندې ډوډۍ ورکړي. ځکه دا هغه ورځ ده چې الله تعالی اسمانونه او مځکې په دې ورځ پیدا کړي دي. دا هغه ورځ ده چې الله تعالی غرونه او سمندرونه په دې ورځ پیدا کړي دي. او دا هغه ورځ ده چې الله جنت او جهنمونه په دې ورځ باندې پیدا کړي دي. او دا هغه ورځ ده چې الله تعالی حضرت آدم او حضرت حوا چې د ټول انسانیت بنیاد دی هغې ته الله تعالی وجود په دې ورځ باندې ورکړی دی. نو ځکه یو د دې خبرې لږ لحاظ کول چې دا ورځ پر سړي باندې په غفلت کې تېره نه سي، ځکه دا د نیکو اعمالو د ګټو یو سیزن دی، یو موقع ده. او دویمه طریقه، دویمه خبره هغه دا ده، یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي په دې ورځ کې پر خپل اولاد باندې، پر خپل کور باندې چې کم څوک په نفقه کې فراخی وکړي، الله تعالی به ټول کال د هغې په نفقه کې خیر و برکت واچوي. که سړی د خپل عادت او د مزاج زیات په سالن کې زیاتوالی وکړي، د خوراک په امورو کې زیاتوالی وکړي، بل هېڅوک نه د خپل کور پر بچانو پر انسانانو په دې ورځ باندې سړی فراخي راولي، نو الله تعالی به د ده په رزق کې پر روان ټول کال کې د فراخۍ فیصله وکړي. ځکه دې ورځ باندې الله تعالی رزقونه لیکي. علماو لیکلي دي چې دا ډېره مجربه نسخه ده، او علماو لیکلي دي چې په دې باندې بار بار موږ تجربه کړې ده، لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي دا خبره دغسې په تجربه زموږ مخ ته ثابته سوې هم ده. لیکن بعضې خلک په دې کې لږ غلطي کوي. هغه غلطي دا کوي چې دا شی پر ځان باندې دومره لازم ګرځوي، که د هغه سره پیسې یې که نه یي، که د بله څه په قرض په پور باندې اخلي، لا هم په دې ورځ دی پر خپل کور باندې خامخا فراخي راولي. حالانکه دا څه لازمه خبره نه ده او دا څه ضروري خبره نه ده، دا صرف یو مستحب عمل دی. ډېر ځله سړی سنت لا نسي ورته ویلی. دا صرف یو مستحب عمل دی. که د سړي په وس و توان کې یو خبره راسي، په دې ورځ باندې سړی د خپل ځان سره لږ اساني کول، د خپلو بچانو سره لږ اساني کول. او بعضې علاقو کې بیا رواجونه دی، په بعضې خلکو کې دا رواجونه وي چې هغې د دې ورځې دپاره د یو خاصو خوراکو انتخاب کړی، چې دې ورځ باندې به حلوایي، په دې ورځ به فلانې، په دې ورځ به فلانې. نه، دا په دې کې دا تخصیص نشته. نه د دې ورځې د خاصو خوراکو سره مناسبت دی، او نه په دې ورځ کې د خاصو خوراکو برابرول ضروري دي، بلکې هر انسان دی د هغې د خپل کور عادت دی، هر انسان دی د هغې سره د خپل وس او د خپل طاقت او خپل سهولت دی، او هر انسان دی د هغې هر سړي خپل خوښ او خپل پسند دی. چې کم سړی د خپل وس مطابق، کم سړی د خپلې خوښې مطابق، کم سړی د خپل عادت مطابق هغې پر دې خپل عیال باندې لږ پراخي راولي، نو د الله تعالی په دربار کې دا تم او امید سته چې الله تعالی به را روان ټوله کال د ده په رزق کې پراخي او برکت ور واچي. ځکه دا د عاشورې ورځ ده، او ما درته ویل چې دا ډېره محترمه ورځ ده، او الله تعالی دې ته ډېر قدر او احترام ورکړی دی. ځکه زموږ دین کې دا یو قسم تحولاتي دین دی، زموږ دین یو قسم انقلابي دین دی، او په دې کې انقلابات راځي. او د دې ټولو انقلاباتو پس منظر که تاسو وګورئ، که د هغې تاریخونه وګورئ، د هغې انقلاباتو دپاره ورځې دغه ورځې سوي دي، د هغې انقلاباتو دپاره د دغه ورځو تعین سوی دی چې په هر عصر کې پر مسلمانانو باندې کوم عظیم امتحانات راغلي دي، د هغې امتحاناتو څخه د خلاصون دپاره هم الله تعالی دا ورځې انتخاب کړي دي. ډېر ځله امتحانات راځي هم ډېر وخت کې، دا 4 میاشتې دي، ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی او رجب دی، او ډېر ځله مسلمانان الله تعالی د امتحاناتو سم په دې ورځو باندې ایستلي دي. د بنو عباسیو دور غالبا 600 هجري سنه وه. دې کې بنو عباسیو کې د مسلمانانو په اعمالو کې لږ کمزوري راله. الله تعالی د هغې د امتحان اخیستلو دپاره د صحرای ګوبي څخه پر دې باندې چنګیز خان او هلاکو خان او تاتاریان او مغولیان مسلط کړل، چې هغې په دومره ظلم او جبر پر دې امت باندې رالو، پر دې انسانیت باندې رالو. غالبا په یو کال کې هغې 4 ښاره چې د هغې آبادي د 20 لکو وله دا مکمله در تیغ وایستله، چې په یو کال کې 4 داسې ښاره چې د هغې آبادي به د 20 لکو وله هغه بلکل د صفحه هستۍ څخه ختم کړو. چې کله به پر هغه مځکه باندې د هلاکو خان
او د چنګیز خان او د تاتاریانو لشکر تیرې دی، صرف د انسانانو به کوپړۍ پرتې وي، صرف د انسانانو د لاسو پنجې به پرتې وي او د انسانانو د اډوکو خرۍ به پرتې وي او د دې وطن څخه به د انسانانو د غوښو بویونه راوتل او د دې کورو د کلو څخه به دودان ولاړېدل. چې کله چنګیز خان پر بغداد باندې رالی چې هغې ته مدینة الاسلام ویل کېدل، په 3 ورځې دننه کې په بغداد کې 15 لکه انسانان در تېغ ووتو. لیکن هلاکو خان د ځانه سره دا فیصله وکړه، چنګیز خان وکړه چې بغداد موږ د مځکې د مخه سمیټاو کړئ، در قیامته پورې چې هر وخت د مځکه موجوده وي بیا به د مځکې پر مخ د بغداد په نامه باندې ښار نشي پاته. او بغداد چونکې د مسلمانانو مرکز دی او دا مرکز به داسې ختم سي چې بیا به د اسلام نوم څوک نه اخلي، بیا به د دین نوم څوک نه اخلي، بیا به د جهاد نوم څوک نه اخلي، بیا به د کافر په مقابل کې د درېدلو نوم څوک نه اخلي. لیکن د دې ورځو برکت چې الله تعالی مسلمانانو ته غلبه ورکا، مسلمانانو ته فتح ورکړه او د هغې په مقابل کې چنګیزیانو ته الله ماتې ورکړه، تاتاریانو ته الله ماتې ورکړه، د هغې په مقابل کې مغولیانو ته. نن بغداد د مځکې پر مخ باندې وجود لري، نن بغداد د مسلمانانو ډک دی، نن عالم اسلام او مځکه د علماو د مجاهدینو ډکه ده. لیکن تاسو ورسئ تاتاریان نن د مځکې پر مخ وجود نه لري، تاسو ورسئ مغولیان نن د مځکې پر مخ وجود نه لري او تاسو وګورئ چنګیز خان او هلاکو خان نن د هغې د قبر اندازه چاته نه د معلومه چې د مځکې په کومه حصه کې دي. نو ما درته ویل دین کې چونکې انقلابات ډېر زیات دي او زموږ دین د تحولاتو دین دی او د ډېرو تحولاتو دپاره الله تعالی د دغه ورځو انتخاب کړی دی. نن هم زه تاسو ته وایم چې زما او ستا مشاهده ده چې په دې 20 کاله کې پر دې مځکه باندې کوم قوتونه راغلل، چې هغې کم غرور کاوی، هغې کم تکبر کاوی، چې هغې به برملا دا ناره کوله چې سر به وهو سنگر به نسو. لیکن نن الحمدلله سر موجود لري، سنگر موجود لري. تاسو د هغې قومونو څخه پوښتنه وکړئ چې هغې پر کومه باندې په تېښته دي، هغې ته الله تعالی کم ذلت ورکوي، هغې ته الله تعالی کم رسوایي ورکړله او په کم ذلت و رسوایي باندې الله تعالی د مسلمانانو په مقابل کې هغې د بې عزتۍ په شکل باندې تېښته ته مجبوره کړو. لیکن هغې دا فیصله کړې وله چې کومه فیصله هلاکو خان کړې وه، کومه فیصله چنګیز او تاتاریانو کړې وه، د خدای په ذات قسم چې دغه قومونه چې پر دې مځکه رالو دي بعینه هغه فیصله کړې وه چې پر دې مځکه به څوک د جهاد نوم نه اخلي، چې دا یو نوم دې د مځکې څه ورکوي بیا د هغې مځکې څه د لمانځه حکم هم ختمیږي چې جهاد نسته، بیا د هغه مځکې څه روژه هم ختمیږي، بیا د هغه مځکې څه د زکات حکم هم ختمیږي، بیا د هغه مځکې څه د حج او د عمرې طریقې هم ختمیږي. نو هغې ته دا تاریخ ور معلوم، هغې ته دا فلسفه ور معلومه چې د مسلمانانو د مابینه څه د جهاد نوم ورکه او چې په کم قوم په کم ملت کې د جهاد نوم ورک سلو، د هغې لمونځ او د هغې روژه، د هغې حج، د هغې عمره او د هغې د دین ټولو احکام د میټاوېدو سره مخامخ کېږي. ځکه جهاد په دې ټولو احکامو کې دا دفاعي لین دی چې د دین د ټولو احکامو دفاع په جهاد باندې کېږي. نو د هغې دغه دعوه چې پر دې مځکه به بیا مجاهد نه وي، چې مجاهد نسته الته مدرسه نسته، چې مجاهد نسته الته دایره نسته، چې مجاهد نسته الته عبادت نسته، چې مجاهد نسته الته په اسانه باندې د دین نوم څوک نسي اخیستلی. لیکن د دې مبارک ورځو برکت دی، د دې اشهر الحرم برکت دی. تاسو نن د هغې حالت وینئ، هم مجاهد پر خپل ځای پاته دی، هم یې سنګر پر خپل ځای پاته دی، الحمدلله مدرسه پر خپل ځای باندې پاته ده، الحمدلله دین او د دین احکام ټول پر خپل ځای باندې پاته دي. که ذلت دی، که رسوایي ده، که ستړې ورځ د نن د هغې قومونو په نصیب ده چې کوم قومونو ډېرې په غرور او په ډېر تکبر باندې ډېرې لوړې دعوې کولې. دا د الله تعالی فیصله ده، صرف استقامت غواړي. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. ډېر ځله الله تعالی ډېرې کمزوري ته پر ډېر زورورو باندې قوت ورکړي، ډېر ځله الله تعالی ډېرو کمو اسبابو والاو ته پر ډېرو غټو اسبابو والاو باندې غلبه ورکړي، او ډېر ځله الله تعالی ډېر د کم عدد والا انسانانو ته پر ډېر زیات شمار والا باندې فیصله. او دا فیصلې که راځي دا اکثر که تاسو ګورئ دا دغه ورځې دي چې نن د کومو ورځو د کومو فیصلو موږ او تاسو شاهدان یو.
او بیا د هغې ورځې دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام پر آل باندې په دې ورځو کې کوم حالات رالل، لیکن د هغې حالاتو په خاطر الله تعالی هغې انسانیت ته کم عزت ورکوي چې نن 1400 کاله بعد هم د هغې زخم د مسلمانانو په زړو کې په خدای قسم تازه دی. پیغمبر علیه صلات وسلام حجره مبارکه کې ناست دی، حضرت حسین رضی الله عنه چې د دې عاشورې په ورځ باندې په کم شکل شهید نو حضرت حسین رضی الله عنه د پیغمبر علیه صلات وسلام په غیږ مبارکه کې دی. حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام د کور زنانه ده او دې وخت کې حضرت حسین ډیر معصوم دی. حضرت ام سلمه چې کله حجرې ته راله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اوښکې په دې ژیره کې راتویش. ام سلمه ورته د الله رسول ولې ژاړې پر څه باندې اوښکې دې پر څه باندې تویش؟ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ام سلمه حضرت جبرائیل راورسېدی حجرې ته. حضرت جبرائیل ما ته دا زیری راکړی چې ستا دغه بچی به ستا امت قتل کوي. حضرت جبرائیل علیه السلام ما ته هغې خاوره راښکاره کړله چې په دغه خاوره کې به ستا د بچي وینه تویش. نو ما ته د دې امت پر جفا باندې او ما ته د دې امت پر بې وفایي باندې ژړا راله، نو په دې خاطر باندې ما ته ژړا راځي. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام آل په دې ورځو کې په کم شکل کم حالت ته ورسېدی. 82 کسان د کربلا میدان ته راورسېدل. په 82 کسانو کې اکثریت شهیدانو. حضرت حسین رضی الله عنه په آخر کې تنها ولاړ دی او په خیمو کې دننه د کور ټولې زنانې او لوڼې او بچان ورته ولاړ دي او د دې خپلو شهیدانو د ټولو بدنونه او جسدونه د دې خیمو مخ ته پر یګو کې پراته دي. 22 ورځې مسلسل د دې اوبه بندې وي او 22 ورځې کې حضرت حسین رضی الله عنه ته دا اندازه ولګېدله چې شهادت وخت و زما دی. نو آخر دا یې تمنا وه چې ډېره تنده د دې تندې په خاطر که لږ اوبه پیدا کړم چې دا ستونه یې پنود کړم. د دریای فراتو طرف ته ورغلی چې ورغلی حسین ابن یزید چې کوم د یزید زوی و د ده په مقابل کې و د هغې د غشې وارې پر وکړې د غشې په دې ځای کې ولګېدی. نو د ده دا بدن باندې دا وینې راتوس او یا په دې زنه کې ولګېدی پر دې ژیره وینې راتویېدې. مره ده د خپلې وینې الله ته پورته کړي اور یا الله لا تترک منهم احدا، یا الله د مځکې پر مخ نور یو لا مه پرېږده. د هغې د دعا قبولیت هغه حسین بن یزید پر هغه ځای باندې چیغې کې اور زه تږی سوم اوبه غواړم. هغې پر هغه ځای د استسقا په مرض اخته سو، هغې ته شیدې راورسېدې، هغې ته شربت راورسېدو، هغې ته یخې اوبه راورسېدې، لیکن په یو شي باندې توان نه کېدی. په دې خوله کې اوبه ور اچولې. حسین رضی الله عنه ورته ګوري پر هغه ځای د ډېرو اوبو څه د بدن دا نس ځله وچاودی. بیا خو د مظلوم شرا ده. پیغمبر علیه السلام وایي اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. د مظلوم د شرا څخه به ځان ګورې، د مظلوم د شرا او د الله د عرش په مابین کې حجاب نشته. د مظلوم شرا برای راست د الله تعالی عرش ته رسېږي. چې کله آخرنی وخت رالی نو زرعی بن شریک تمیمي چې د ده په مقابلینو کې هغه رالی پر دې لاس حضرت حسین ووایي د بازو یې پریس. سنان ابن ابي انس هغې رالی پر دې غاړه په نیزه باندې وایي سر مبارک یې پریس. او خوله بن شریک هغې رالی د حضرت حسین دا سر یې پر نیزه باندې پورته کړي. او چې څومره انسانان دي 82 کسان دي د کربلا په میدان کې د خیمو مخ ته د دې 82 کسانو سرونه یې پرې کړو. او دې کې یو معشوم علي اکبر چې هغې د 7 ورځو د 8 ورځو د هغې پیدایش د کربلا په میدان کې سوی د هغې سیم دا سر پرې کړي. او دا ټوله پر دې بدنو باندې آسان ځغلی. د حضرت حسین رضی الله عنه پر جسد باندې سر یې ځین پرې کړی او سر یې پر نیزه باندې نیولی او پر هغې پر جسد یې لس آسان ځغلول چې د آسانو په پښو کې د بدن ځله ګولې ګولیس. چې کله 82 کسان شهیدان پراته دې کې 21 کسان صرف د حضرت فاطمه زهرا اولاده وه چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته څومره محبوب او بچی وه. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به په دې سینه پورې نیولې ول دا زما د زړه ټوکړه ده. 21 بچان صرف د دې نسل. عثمان، محمد، عبدالله، جعفر، عباس چې د دوی اوس علمبردار بولي دا د حضرت علی رضی الله عنه د نورو زنانو اولاده وه. او چې 82 کسان په دې ریګو کې پراته نو هغه د شمر لشکر رالی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د حضرت فاطمه زهرا لور زینب هم پکښې ده او دا د منځو په شکل د غلامانو په شکل د یزید دربار لبی.
حضرت زینب بنت فاطمه چې کله د کربلا په میدان کې هغې راویستله او هغې چې دې دښته وکتل چې د دې قریبان ټوله سر پرې کړي پراته دي او په هغې کې حضرت حسین پروت دی او د حسین وڅنګ ته معصوم علی اکبر هم سر پرې کړی چې هغې یې در کله در دې شهیدانو تېروي نو د هغې سر تور دی او یبلې پښې دي او هغې په دې میدان کې یو چیغه وکړه ول یا محمدا صلی علیک الاله وملک السماء ول هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء ول اے محمد د الله دې در باندې رحم تراسه د کربلا میدان ته وګوره چې حسین په کوم حالت کې پروت چې د هغې اندامونه ټوکړه ټوکړه دي او د هغې سر پرې سوی دی او د هغې د ټوله خاندان بدنونه بې سرو پراته دي بیا یې چیغه کول یا محمده بناتک السبایا ولتراس ستا لوڼې نن مینځله وذریتک مقتلا اے محمد ستا اولاده نن په کوم شکل په قتلګاه کې پرته ده او تصفى علیه الریاح اے محمد پر دې باندې د کربلا ګړزونه په کوم شکل دوړیږي هغه روایت کې راځي حتی ابقت کل صدیق وعدو په خدای قسم چې څومره دشمن او دوست په دې کربلا کې ولاړو د حضرت زینب پر نوحه باندې ټولو په چیغه سول ما درته ویل چې هغې حالات په دې ورځو کې د پیغمبر علیه صلات وسلام پر امت راغلی دي لیکن هغه شمر هغه یزید پر هغې باندې در قیامته پورې د الله تعالی لعنت رالی لیکن حضرت حسین او د هغې و آل ته الله تعالی هغه کرامت ورکوي چې په خدای قسم چې هر کال د محرم میاشته راځي د مسلمانانو په زړو کې د هغې زخمونه تازه کېږي ځکه دا ورځ د عاشورې دا د حضرت حسین د شهادت ورځ ده دا ما ورته یو پیغام راکوي چې د خدای په خاطر په زندگی کې د ظالم مرسته مه کوه د مظلوم مرسته کوه او زندگی او خپل وس توان د مظلوم او خپل مرګرتیا د مظلوم په نصرت کې صرف کړه ځکه د الله تعالی د مظلوم سره وعده ده الله وایي زما د په عزت او جلال قسم ای مظلومه مدد دی کوم مرسته دی کوم کومک دی کوم ولو بعد حین کڅم زمانه در باندې تیر سي نو د مظلوم مرسته کول او د غرکم د مظلوم مدد کول او د ظالمه سره نفرت کول دا د دې ورځې د حضرت حسین د شهادت عظیم پیغام دی د امت ته نو زه دا درته وایم د مظلوم مرسته الله کوي الله قسم خوري وایي زما د په عزت و جلال قسم چې زه به د مظلوم مرسته وکړم ما او تا ته خو دا خبرې ښکاره دي زه ډېر ځله دا درته وایم چې پر دې مځکه باندې کوم ظلمونه تیر سو دي 20 کاله کې خلکو کومې د مظلومیت شپې تیرې کړې چې چا د مجاهد نوم په خوله باندې نسو اخیستلی څوک د عالم په حلیه او شکل په خدای قسم پر اسلامي وطن نسو تېرېدلی چې د اسلام په نامه باندې کوم وطن تېرېدی چې کله به دې ژیره وه کله به دې لنګوټه وه شکل به دې د سنتو پر دې لار باندې نسوې تېرېدلی بیا به ته مظلوم وې جرم دې څه و صرف ژیره دې ولې پرېښې بیا به ته مظلوم یې جرم دې څه و ولې د دین نوم اخې بیا به ته مظلوم یې ولې جرم دې څه و ځکه ته په مدرسه کې طالب ولې ته سبق ولې وایې لیکن د هغې مظلومانو مرسته الله تعالی نن وکړه او د هغې مرستې متعلق الله تعالی قسم اخیستی و چې زه به ستا مرسته کوم نن د هغې مظلوم حالات تاسو وینئ چې الله تعالی په کوم شکل باندې فتح دي د الله تعالی په کوم شکل نصرتونه دي او د الله تعالی په کوم شکل د هغې په رعب او خوف د دې قومونو په زړو کې وراچولی دی نو زه تاسو ته یوه خبره کوم هغه خبره دا کوم چې د خدای په خاطر امتحاني ورځې دي پیغمبر علیه السلام وایي دا تحولات دي دا انقلابات دي دا هغه ورځ دي یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یو سړی ماښام کور ته مؤمن راورسېدی مخصن په دې مجلس کې کافر سي ماینه پر طلاق سي او ډیر ځله دا دی سهار چې د کوره راوځي مسلمان دی چې کله دې معاشره کې وګرځېدی په دې مختلفو مجلسو کې وګرځېدی او د خولې سه داسې خبر راوته چې ماښام برته کور ته راځي د ایمان ذره ورکې نه کي نو د خپلې ژبې سره په دې حالاتو کې احتیاط کول بعضې خلک هغې کې د دې مجاهدینو و فتح ته د دې و کامیابي و نصرت ته
هغې ظالمانو اوس هم دې ته بعضې وخت کې د قومیت نوم ورکوي، پلانکی دی او پلانکی دی. زه دا وایم چې دې کې د قومیت خبره هلته نشته، د قومیت د دې ظالم په خپله جذبه کې دی. او چې د اسلام دا دومره عظیمي قربانۍ سړی پر قومیت باندې رااړوي، د دې په دماغ کې قومیت دی او پر دغه عقیده که د قومیت سړی مړ سي، پیغمبر علیه السلام وایي فلیس مني، دا زما په امت کې نه راپورته کېږي. او چې د پیغمبر د امت زمانه او سړی د پیغمبر پر امت باندې راپورته نشي، د دې معنا دا چې دا سړی پر اسلام نه راپورته کېږي. نو بیا خو ما درته ویل دا هغه زمانه ده چې سړی په ډېر اسانه باندې د دې خپلې ژبې سره بعضې خلک د خپلو مفاداتو په خاطر، د خپلو شخصي اغراضو په خاطر په مجلسو کې د علماو څه نفرت، د مجاهدینو څه نفرت، او دا در حقیقت د ده یو شخصي غرض نه پر ځای شوی، د ده یو شخصي ګټه نه لاسته راغلی. نو ما درته ویل دغه ژبه حضرت ابوبکر په پیچلي ویل ان هذا لاوردني الموارد، دې ژبې زه ډېر د هلاکت ځایو ته رسولی یم. نن هغه خلک دي چې په ناسته باندې، صرف په مجلس باندې، صرف د زړه په وسیله باندې، صرف د ژبې په وینا باندې د علماو په غیبت، د علماو سره په بغض او د علماو سره په نفرت کې راځي. علامه شامی لیکلي دي من ابغض عالما، زه صرف پر جذباتو باندې تاسو ته والله خبره نه کوم، زه خبره پر تحقیق درته کوم. علامه شامی لیکلي دي من ابغض عالما بغیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر، چې کم سړي د علماو د مجاهدینو د دیندارو سره نفرت وکړي، څه سبب هم نور معلومیږي، بس وایي دې سره مې نه لګېږي، نو خیف علیه الکفر، پر دې سړي د کفر خطره ده چې دا سړی به په حالت د ایمان کې نه راپورته کېږي. علامه ابن حجر حسمی رحمه الله په فتاوی حدیثیه کې واقعا نقل کړې ده، د سقا په نامه باندې یو سړی الله تعالی په علومو اسلامیو کې ډېر مهارت ورکړی، او په دې علومو کې الله تعالی هغې ته ډېر زیات قدرت کامله ورکړی چې د کومو فرقو سره به د مناظره راله، د ده سره مناظره چا نس وکولی. د وخت خلیفه ته ډېر قریب او نزدیک، هغې د رومیانو په ملک کې د سفیر په شکل باندې وټاکی. د رومیانو په وطن کې د رومیانو سره مناظره کښېښوله، لیکن په هغه وطن کې ټولو ته ماتې ورکړه. د روم بادشاه باره په دې فکر کې شو چې سړی به څنګه راګیره کړه. نه بره یو زنانه خپله لور ورته ښایسته کړه، ځکه کفر کې د بې حیایۍ بغیر بل څه نشته. هغې خپله لور ورته ښایسته کړله او د شپې ورله راوستله، ده چې د هغې حسن او جمال ولیدی، هغې څه بس هر څه د اختیاره تیر سو. د بادشاه ته دستي د لور د نکاح پیغام ورکړي، هغې ده ته د یهودیت او د رومیت او د عیسویت دعوت وله ورکړي، او دی دستي عیسایي سو. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی دی چې وجه څه وه، د هغې ظالم دا ژبه بې احتیاط وله، چونکې ده ته الله ډېر مهارت ورکړی ولو، نو ده د بل چا مهارت نه خوښاوی، ده د بل چا لوړه خبره نه خوښوله، ده د بل چا لوړ منصب نه خوښاوی، ده د بل چا لوړه مرتبه نه خوښوله، بس په هر چا به په هر مجلس کې غیبت کوی. د هغې ژبې د غیبت آخر اثر دا سلو چې د دې دومره علومو سره سره الله تعالی د ته مرګ پر عیسویت باندې ورنصیب کړي. نو بس د الله تعالی څه یو دعا وغواړئ، د الله تعالی څه مو دا دعا ده، یا الله چې کوم حالات زموږ دماغونو کې غیر ممکن ولو، یا الله هغه حالات ته د ممکناتو په شکل زموږ په سترګو باندې ولیدل، یا الله چې کوم جابر قومتونه ولو، هغه د یو ډېرې کمزور انسانانو په مقابل کې هغې ته ماتې او شکست ورکړي، او د مجاهدینو دپاره د فتح او د نصرت او د دې دعاګانې وکړي، ځکه هغې مجاهدینو یقینا زما په خدای قسم 1400 کاله بعد هغې د اسلام مقابل کې د اسلام په دفاع کې هغې داسې قربانۍ پیش کړي چې د انسان عقل د هغې قربانۍ ته حیران دی، او په تیرنۍ تاریخونو کې د هغې قربانۍ پیدا کول انسان ته ډېره ګران نسي. نو دا مبارکې میاشتې د هغې ته د فتح او د نصرت چې الله تعالی د هغې سره د اسانۍ معامله وکړي، الله تعالی د هغې سره د سهولت معامله وکړي، او چې کومې وطنونه الله تعالی هغې ته په لاس ورکړو، د هغې څه زیات دا ملک ټول الله تعالی په یوه خوله په یوه قومنده د یو حکومت د اسلامي حکومت تر لاس لاندې راولي. او دویمه دعا، اهمه دعا دا ورته وکړئ چې د کم ارمان په خاطر د شهید مبارک وینې تویې سوې، چې د کم ارمان په خاطر د هغې مبارک بدن ټوکړې ټوکړې سو، چې د کم ارمان په خاطر د هغې د بدن اندامونه په ورونو کې په هوا سولو،
او چې د کوم ارمان په خاطر د شهید بچان ببر سر د خپل پلار و قبر ته ناستي بابا بابا نارې وي، چې د کوم ارمان په خاطر باندې کومې زنانې هغه بې خاونده در مرګ په څلورو دیوالو کې ناستې ته تیارې سوې، چې د کوم ارمان په خاطر باندې مور بوډۍ مور د هغې در زکندنه اوښکې وچ نه سوې، نو د هغې ارمان غوښتنه د الله څخه کوو، هغه اسلامي نظام دی. که د شهید وینه توسوې ده د اسلامي نظام د پاره ده، که د بچانو یتیموالی راغلی دی د اسلامي نظام د پاره دی، او که زنانې کونډې په څلورو دیوارو کې ناستې دي د اسلامي نظام په ارمان دي، او که د بوډۍ مور اوښکې در مرګه پورې تویږي د اسلامي نظام په حواله دی. الله تعالی دې دغه اسلامي نظام زموږ او ستاسو په سترګو وویني. الله تعالی دې مجاهدینو ته همت ورکړي، الله تعالی دې باندې برکت کښیږدي، الله تعالی دې دوی ته اتحاد او اتفاق ورکړي، الله تعالی دې قدم پر قدم نصرتونه په نصیب کړي، چې کم ارمان د شهداو د قربانو دی هغې ارمان دې الله تعالی زموږ په سترګو داسې وویني لکه کم حالات چې نن الله تعالی زموږ په سترګو باندې لیدلی دي، چې ټول عرب او ټول عجم هغې ته د هغې دپاره یو نمونه او د ټول شرق و غرب دپاره یو نمونه او د ټول امت مسلمه دپاره دغه اسلامي نظام د یو بهترین نمونې په شکل باندې پیش شي. الله تعالی دې د دې مبارکو میاشتو په برکت د مجاهدینو سره د اسانۍ معامله وکړي. الله تعالی دې مسلمانانو حفاظت وکړي، چې کومې مفتوحه سیمې دي الله تعالی دې د هغې باندې امن او سکون راولي، او چې کومې غیر مفتوحه دي هغې دې په اسانه شکل الله تعالی د اسلامي نظام در ولکه لاندې راولي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر دعوانا